د انعام المبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 20مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 93 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طاسين دا د قرآن او د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي. لارښوونه او زیری د هغو مؤمنانو لپاره چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي، او بل هغوی داسې خلک دي چې پر آخرت باندې پوره باور لري. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. حقیقت دا ده هغه کسان چې آخرت نه مني د هغو لپاره موږ د هغو کړه وړه ښایسته کړي دي. له دې امله هغوی په لارو کې لالهانده ګرځي. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. دا هغه کسان دي چې د هغو لپاره بده سزا ده، او په آخرت کې هم دوی تر ټولو زیات په زیان کې اخته پاتې کیدونکي دي. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. او اے محمد ته بېشکه دا قرآن د یو حکیم او عالم ذات لخوا مومي. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. دوی ته د هغه وخت قصه واوروه کله چې موسی خپلو کوروالاو ته وویل چې ما ته یو اور غوندې په نظر راغلی دی، زه به همدا اوس له هغه ځایه کوم خبر له ځانه سره راوړم یا به کومه سکروټه راخیستې راوړم تر څو چې تاسې تاوده شئ. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هلته چې ورسیدو نو آواز راغی چې مبارک ده هغه چې په دې اور کې ده او هغه چې د ده په چاپېریال کې ده. پاک ده الله د ټولو نړیوالو پروردګار. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اے موسی دا زیم الله برلاسی او د حکمت خاوند او وغورځوه خپله همسا. څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځېږي نو شا یې واړوله وتښتېد او شاته یې هم ونه کتل. ای موسی مه ویرېږه، زما په وړاندې پیغمبران نه ویرېږي مګر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدۍ څخه وروسته په نیکۍ سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخښونکی مهربان یم.
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. او خپل لاس په خپل ګریوان کې نه باسه ځلانده به راوځي بې له څه عیبه دا 2 نښانې له 9 نښانو څخه دي د فرعون او د هغه د قوم لوري ته د تلو لپاره هغوی ډېر بدکاران دي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. خو کله چې زمونږه څرګنده روښانه نښانې د هغو مخې ته راغلې نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هغوی له سره تر پایه د ظلم او غرور له لارې له دغو نښانو څخه انکار وکړ په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. له بلې خوا موږ داود او سلیمان ته علم ورکړ او هغوی وویل هغه خدای ته شکر دی چې موږ ته یې پر خپلو زیاترو مؤمنو بندګانو باندې لوړتیا را په برخه کړه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. او سلیمان د داود وارث شو او هغه وویل ای خلکو مونږ ته د مرغانو خبرې را زده کړای شوي دي او مونږ ته هر ډول شیان راکړل شوي دي. بېشکه دا د الله ښکاره لورینه ده. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. د سلیمان لپاره د پیریانو او انسانانو او مرغانو لښکرې راغونډې کړای شوي وي او هغوی تر پوره انضباط لاندې ساتل کېدل. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یو ځل له هغو سره سفر کوو تر دې پورې چې کله چې دوی ټول د میږیانو ناو یعنی بیدیا ته ورسېدل نو یو میږي وویل ای میږیانو په خپلو غارونو کې ننوځئ نه چیرې داسې وشي چې سلیمان او د هغه لښکرې مو چیت کړي او هغوی به خبر هم نه وي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان د هغه په خبره مسکای په خندا شو او وی ویل ای زما ربه ما تر کنټرول لاندې وساته چې زه ستا د هغې لورینې شکرګزار اوسم چې تا پر ما او زما په مور او پلار باندې کړې ده او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښه شي
او په خپل رحمت سره ما په خپل صالحو بندگانو کې داخل کړه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. یو کرتبل سلیمان د مرغانو پلټنه وکړه. وی ویل څه خبره ده چې زه فلانی هدهد نه وینم؟ آیا هغه چیرته غایب شوی دی؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. زه به هغه ته سخته سزا ورکړم یا به یې ذبحه کړم، که نه نو هغه به ارومرو ماته روښانه معقول دلیل وړاندې کوي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لا څه زیات وخت نو تیر شوی چې هغه هدهد راغی. وی ویل ما هغه معلومات ترلاسه کړي دي چې ستا په علم کې نشته. زه د سبا په باب له باوري خبر سره درته راغلی. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما هلته یو ښځه ولیدله چې د هغه قوم حکمرانه ده. هغې ته هر راز وسایل ورکړل شوي دي او د هغې ډېر لوی تخت دی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما لیدل چې هغه د هغې قوم د الله په ځای د لمر په وړاندې سجده کوي. شیطان د هغو عملونو د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له لارې واړول. له دې امله هغوی دغه سمه لاره نه مومي چې هغه خدای ته سجده وکړي چې د آسمانونو او ځمکې پټ شیان برسیره کوي او هغه په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې پټوي او ښکاره کوي. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته چې د لوی عرش څښتن دی. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان وویل همدا اوس به مونږ ګورو چې تا رښتیا ویلي دي او که ته له دروغجنو څخه یې. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دغه لیک یوسه او هغو خلکو ته یې وغورځوه. بیا ورڅخه هاخوا بیل شه وګوره چې هغوی څه عکس العمل ښکاره کوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ملکی وویل ای درباریانو ما ته یو ډیر مهم لیک غورځول شوی دی. هغه د سلیمان لخوا دی او د رحمان او رحیم الله په نوم سره پیل کړی شوی دی. مضمون دا دی چې زما په مقابل کې سرکشي مه کوئ او زما حضور ته مسلمانان راشئ.
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. د لیک له لوستلو وروسته ملکې وویل ای د قوم مشرانو زما په دغه موضوع کې ماته مشوره راکړئ زه له تاسې پرته د هیڅ کار پریکړه نه صادروم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هغه وویل موږ د قوت او په جګړه کې د سخت بریښ خاوندان یو. نوره فیصله ستا په لاس کې ده ته په خپله وګوره چې څه حکم کوي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکې وویل چې پاچایان چې کله یو هیواد ته ننوځي نو هغه ورانوي او د هغه عزتمند خلک ذلیله کوي او دوی هم همداسې کوي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. زه دغه خلکو ته یو سوغات لیږم بیا ګورم چې زما ځانګړی استازی له څه ځواب سره بیرته راستنیږي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. کله چې هغه یعنی د ملکې سفیر سلیمان ته ورغی نو هغه وویل آیا تاسې غواړئ چې مال سره زما مرسته وکړئ؟ څه چې خدای ما ته راکړی دی هغه له هغه نه ډېر زیات دی چې تاسې ته یې درکړی دی. ستاسې سوغات دې همدا تاسې ته مبارک وي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ای استازیا د خپلو لیږونکو لوري ته بیرته ستون شه موږ به هغو ته له داسې لښکرو سره ورشو چې هغوی مقابله ونه کړی شي او موږ به هغوی په داسې رسوایي سره له هغه ځایه وباسو چې ذلیل وګرځي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان وویل ای درباریانو له تاسې نه به کوم یو د هغې تخت ماته راوړي مخکې له دې نه چې هغوی اطاعت کوونکي ماته راشي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. له پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند عرض وکړ زه به یې درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپله ځایه پاڅېږې زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. له کوم سړي سره چې د کتاب یو علم و هغه وویل زه ستا د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم. څنګه چې سلیمان هغه تخت له خپل ځان سره ایښودل شوی ولید ویې ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم. او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپله د همغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بې نیازه او په خپل ذات کې په خپله لوی دی. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان وویل د هغې تخت ناکاره ناآشنا د هغې مخې ته کیږدئ ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسیږي او که له هغو کسانو څخه ده چې سمه لاره نه مومي. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ملکه چې راغله نو هغې ته وویل شول آیا ستا تخت همدغسې دی؟ هغې وویل دا خو لکه چې همغه دی مونږ خو لا پخوا پوهېدلي وو او مونږ د اطاعت سر ښکته کړی وو مونږ مسلمان شوي وو. هغه چې کوم شي له ایمان راوړلو نه منع کړې وه هغه د هغه وخت معبودانو عبادت و چې هغې له الله څخه پرته هغو ته کو ځکه چې هغه له یو کافر قوم څخه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هغې ته وویل شول چې قصر ته ننوځه. هغې چې وکتل نو ګمان یې وکړ چې د اوبو حوض دی او د ورکوزېدو لپاره یې خپلې پایڅې بډ وهلې. سلیمان وویل دا د ښیښې روڼ هوار فرش دی. هغې وویل ای زما ربه تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډېر ظلم وکړ او اوس ما له سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح له دې پیغام سره ولیږي چې د الله بندګي وکړئ نو په ناڅاپي ډول هغوی دوه دښمنې ډلې شوې. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح وویل ای زما قومه له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره ولې تلوار کوئ؟ ولې له الله نه بخښنه نه غواړئ؟ ښایي چې پر تاسې رحم وشي. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هغوی ویل مونږ خو ته او ستا ملګري د شومتوب نښه میندلي یئ. صالح ځواب ورکړ ستاسې د ښه او بد فعال معامله له خدای سره ده. اصلي خبره دا ده چې پر تاسې ازموینه کیږي.
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. په هغه ښار کې 9 ډلې وي چې په هیواد کې فساد خوراو او کوم د اصلاح کار یې نه کو. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وی په خپل منځو کې سره وویل په خدای باندې په قسم خوړلو سره ژمنه وکړئ چې مونږ به د شپې له مخې په یرغل کولو سره صالح او د هغه کورنۍ ووژنو او بیا به د هغه ولی ته ووایو چې مونږ د هغه د کورنۍ د وژنې په وخت کې موجود نه وو. مونږ بیخي رښتیا ووایو. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دا د سیسه خو هغوی جوړه کړه او بیا مونږ یو تدبیر ونیو چې هغوی ورڅخه خبر نو. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اوس وګوره چې د هغوی د دسیسې عاقبت څه شو. مونږ هغوی او د هغو ټول قوم تباه کړل. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هغه د هغوی تش پراته کورونه دي. د هغه ظلم لامل چې هغوی کاوه په دې کې د عبرت یوه نښه ده د هغو خلکو لپاره چې علم لري. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. او مونږ هغه خلک وژغورل چې ایمان یې راوړی و او له سرغړونې څخه یې ډډه کړې وه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. او مونږ لوط ولیږي یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسې په داسې حال کې چې په سترګو وینئ بدکارۍ کوئ؟ آیا ستاسې همدا کړنلاره ده چې ښځې پرېږدئ نارینهو ته د شهوترانۍ لپاره ورځئ؟ حقیقت دا دی چې تاسې سخت د جهالت کار کوئ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خو د هغه قوم ځواب له دې پرته بل څه نه و چې هغه وویل خپل کلي نه د لوط کورنۍ وباسئ. دوی ډېر ځانونه پاک پاک کوي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. په پای کې مونږ هغه او د هغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه له مېرمنې څخه چې د هغې بیرته پاتې کېدل مونږ ټاکلي وو. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. او مو راو پر هغو خلکو باندې یو ورښت هغه ډیر بد ورښت و د هغو خلکو په حق کې چې تنبیه کړی شوي و. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.
ای پیغمبره ووایه ثنا ستاینه ده د الله لپاره او سلام د هغه پر هغو بندگانو چې هغه غوره کړل له دوی نه پوښتنه وکړه الله غوره دی که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون خانو هغه څوک دی چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسې لپاره یې له آسمانه اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله هغه ښایسته باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونول ستاسې له وسې پوره نه و آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی نه بلکې همدوی له سمې لارې نه اوښتي روان دي أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون او هغه څوک دی چې هغه ځمکه آرامځای وګرځوله او په هغې کې سیندونه وبهول او په هغې کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د دو ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی نه بلکې له دوی نه زیاتره خلک ناپوهان دي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون څوک دی چې د بېکس بېوس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي او څوک د هغه کړاو ایسته کوي او څوک دی چې تاسې د ځمکې خلفا ګرځوي آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی تاسې بیخي لږ غور کوئ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسې ته لاره ښیي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دغه کار کوونکی شته ډیر پورته او لوړ دی الله له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين او هغه څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي او څوک تاسې ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې برخوال شته ووایه چې راوړئ خپل دلیل که تاسې رښتوني یئ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون
دوی ته ووایه په آسمانونو او ځمکه کې هیڅوک د غیب علم نه لري مګر الله او هغوی نه پوهیږي چې کله به هغوی راپاڅول کیږي. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکې د آخرت علم خو له دغو خلکو نه بیخي ورک شوی دی، بلکې دوی د هغه له پلوه په شک کې دي، بلکې دوی له هغه نه ړانده دي. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. دغه منکران وایي آیا کله چې مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه خاورې شوي ووسو نو مونږ به په رښتیا سره له قبرونو څخه راویستل شو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دغه خبرونه مونږ ته هم ډیر راکړی شوي دي او مخکې زمونږ پلرونو ته هم ورکړی شوي دي، خو دا فقط افسانې دي چې له پخوانیو وختونو څخه اورول کیږي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ویا لږ غوندې په ځمکه کې په ګرځېدو راګرځېدو سره وګورئ چې د مجرمانو څه عاقبت شوی دی. ای پیغمبره د دوی په حال باندې مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو باندې زړه تنګی اوسه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. غوی وایي چې دغه وعده یعنی تور بریخ به کله پوره کیږي که تاسې رښتوني یاست. وایه څه عجب چې د کوم عذاب لپاره چې تاسې بیړه کوئ د هغه یوه برخه تاسې ته بیخي نږدې شوي وي. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. حقیقت دا دی چې ستا رب خو پر خلکو باندې ډیر فضل کوونکی دی مګر زیاتره خلک شکر نه باسي. بېشکه ستا رب ښه پوهیږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړی دی او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. په آسمان او ځمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. دا واقعیت دی چې دغه قرآن بني اسرائیلو ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښیي چې هغوی پکې اختلاف لري او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بېشکه همدغسې به ستا رب د دوی په منځ کې هم په خپلو حکم سره پریکړه وکړي او هغه برلاسی او په هر څه پوهېدونکی دی. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نو ای پیغمبره پر الله توکل ولره، په باوري ډول ته په څرګند حق باندې.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ته مړی نشي اورولای نه هغو کڼو ته خپل آواز رسولای شي چې شاړ وي تښتي او نه ړانده په لارښوونې سره له ګمراهۍ نه ژغورلی شي. تو خو خپله خبره همغو کسانو ته اورولای شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امر منونکي ګرځي. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. او کله چې پر هغو باندې زموږ د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور له مځکې نه راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ پر آیاتونو باندې باور نه کاوه. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. او لږ هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ له هر امت نه د هغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راولو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب له هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسې زما آیاتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسې د هغو علمي څېړنه نه وه کړې؟ که داسې نه وه نو نور تاسې څه کول؟ او د هغو د ظلم له امله به د عذاب وعده پر هغو باندې پوره شي بیا به نو هغوی هیڅ هم ونشي ویلی ځکه چې ځواب او دلیل نه لري. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا هغوی ته بصیرت نه ورکړای شوی چې موږ شپه د هغو لپاره د آرام کولو وخت ګرځولی وه او ورځ مو روښانه کړې وه؟ په همدې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې وي چې ایمان یې راوړ. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. او څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړی شي او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په آسمانونو او ځمکه کې دي پرته له هغو کسانو چې الله له دې هیبت نه د هغو ژغورلو غواړي او ټول به زوړ غوږونه یعنې په خوارۍ د هغه په وړاندې حاضر شي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نن ته غرونه ویني او ګمان کوي چې ښه کلک خښ شوي دي خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څېر الوتونکي وي. دا به د الله د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی ده. هغه ښه پوهیږي چې تاسې څه کوئ. من جاء بالحق
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون څوک چې له نیکۍ سره راشي هغه ته به له هغې نه زیاتره غوره بدله ورکړه شي او دغه راز خلک به د هغې ورځې له هیبت نه خوندي وي او څوک چې له بدۍ سره راشي دغه راز ټول خلک به پړ مخې په اور کې وغورځول شي آیا تاسې له دې پرته بله بدله موندلی شئ چې څنګه وکړئ همغسې واخلئ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ای محمد دوی ته ووایه ما ته خو همدا حکم شوی دی چې د دغه ښار یعنې مکې د رب بندګي وکړم چې هغه دا حرام ګرځولی دی او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان واوسم او دا قرآن په لوستلو سره واوروم اوس چې څوک هدایت غوره کړي هغه به د خپلې ښېګڼې لپاره سمه لاره غوره کړي او څوک چې ګمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبردارونکی یم دوی ته ووایه ثنا ستاینه یوازې الله لره ده ډېر ژر به هغه تاسې ته خپلې نښانې دروښیي او تاسې به هغه وپېژنئ او ستا رب له هغو عملونو څخه ناخبره نه دی چې تاسې خلک یې کوئ